ټول ستړي مسئ. ګورې ډېره ښه موضوع ده. اول خو کله چې د اسلامي حکومت تصور د چا په ذهن کې وي، هغه کې بیا د تبعیض او د نجات پرستي هغه سوال هم نه پیدا کېږي چې هغه داسې فکر وکړي چې دلته د تبعیض وي یا د خیل پرستي وي یا د قبایل پرستي وي. دا بالکل نشته. ګورې ټولو دلته د قرآن کریم د حجرات د صورت حواله ورکړه. الله رب العالمین د سوره حجرات چې مدني صورت ته په هغه کې اول د انسان په بنیادي روزنه باندې ټینګار کړی، بیا یې د انسان په ټولنه باندې ټینګار کړی چې یو اسلامي ټولنه باید څه وړ وي. په هغه کې له غیبت نه منې کړي یو، له بهتان نه منې کړي یو، له بدو نومونو نه منې کړي یو، له تانو ورکولو نه منې کړي یو. او بیا یې ویلي اصلا تاسې د یو یاستئ، د مال تاسې پیدا کړي یاستئ، د ښځې له نر نه پیدا کړي یاستئ. اما د تقوا په بنیاد باندې الله رب العالمین ته هغه څوک محترم ده چې هغه پرهیزګاره ده، هغه د تقوا په بنیاد باندې فرق نشته په تاسې کې. او په تا پېژندله چې تاسې ده دا د په قبایلو سم ویشلي یاستئ، دا یوازې د پېژندګلوۍ په خاطر باندې. همدا رقم بې انداز زیات احادیث هم شته چې مسلمان د مسلمان لپاره د دیوال غوندې خښتو دیوال ده چې یو بل باندې تکیه دي مؤمنین. نو مسلمانان ورونه دي. ډېر بې شماره دغسې شواهد شته په اسلامي لټریچر کې چې مسلمانانو کې دغه ناصر دغه سرطان گنجایش نه لري. هر به اتفاقي به وي، هر شی به وي، لیکن څوک چې صحیح مسلمان وي او رښتیا په قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموداتو باندې عمل کوي، ایمان یې ورباندې، په هغې کې دغه د قوم پرستي نژاد پرستي دغه شی نه وي، دا ماده نه وي. یوه خبره خو دغه ده. دویمه خبره دغه ده چې دا څوک کوي، دې ته لمن څوک وایي. ګورئ ما تر مخ دلته د دوحې اګریمنټ پروت ده، په هغې کې دغه په عنوان کې یو عجیب راز پروت ده، The agreement for bringing peace to Afghanistan. ګورئ دلته لیکلي دي چې افغانستان ته د امن راوستلو اګریمنټ، د امریکا سره له چا سره اګریمنټ کړی دی د امن پر راوستلو کې. د هغه معنا دا ده چې هغه ته یو چا په سترګه کتلي دي. هغه معنا دغه ده چې یو څوک شته چې دلته افغانستان ته امن راوړلی شي. اوس دغه ټکي کې یوه فلسفه پرته ده. یا یې داسې ورته ویلي دي چې the deal or the Doha agreement, the commonly known as the US Taliban deal or the Doha agreement. یا په عامه توګه ورته ویلی شي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې ډیل یا قرارداد یا تړون سر ورته وي. خو سوال دا پیدا کېږي 100 کاله خو دلته امریکا وه. دغه اګریمنټ یا دغه د افغانستان ته د امن راوستلو په بنیاد باندې خبرې نه له یو ګاونډي سره وسوي دا اګریمنټ، نه د افغانستان له جمهوریت سره دا اګریمنټ وسو. دا اګریمنټ یو چا سره وسو. اوس دا اګریمنټ چا سره وسو او دغه ټایټل یې هغوی لاسته کړ، بیا د ټرمپ په ټلیفوني خبرې له برادر مولوي صاحب سره وسوي، له نورو خلکو سره وسوي. د دې معنا دغه ده چې په دغه ګروپ کې، په دغه ټولي کې، په دغه امارت کې، په دغه ساختار کې، په دغه سټرکچر کې یو څوک شته، یو څه شته چې دلته افغانستان ته پایداره یا دوامداره امن راوړلی شي. او دغه امن د چا په خطر په ګټه سي نه ده او چاته لوی ګواښ متوجه ده، هغه یوازې او یوازې پاکستان ده. همدغه وجه ده چې په افغانستان کې زښته ډېر فشارونه استعمال کړل، د جمهوریت په وختونو کې فشارونه استعمال کړل، طالبانو د ویشلو هڅه یې وکړه، په دې کې د 4 ګروپونو د راوستلو هڅه وکړه چې موږ دې ته په خپله ډېر کمپاین کړی ده چې طالبان 4 ډلې دي، دا په یوه لاره باندې نه سره ځي. یوازې یو زه د هغو داعیانو نه یو زه هم وم چې دا دعوه موږ کوله چې طالبان 4 ډلې دي وغیره وغیره، ډېر شیان وو. اما که چېرته موږ لږ دقیق ته ځیر سو، که په ډنډې پټان ولسوالۍ باندې جنګ وي یا په سپین بولدک باندې کړکېچ وي، که د پاکستان سره په نورو موضوعاتو باندې ژور بحث وي، یا له چین په کانفرانس کې ګډون وي یا په نورو کانفرانسونو کې ګډون وي، د دې معنا دغه ده چې دلته یو څوک د ذمهداري یا د مسؤلیت هغه بار پیژني چې څه رقم ده. اوس د دې نه خایف څوک ده؟ د دې نه خایف پاکستان ده. همدغه وجه ده چې په غرب کې ناست یا د کویټې په هزاره ټاون کې ناست یو څو د آیسای پاکستاني هزارهګان، یا په اسلام آباد کې 4-50 کسیزه لنډه غریزه ډله، دغه ټول هلته ناستي په نړیواله سطح د افغانستان په تړاو بېلابېل تبلیغات کوي چې یو له هغو تبلیغاتو نه هم د تبعیض تبلیغ ده یا د قوم پرستی تبلیغ ده. د دې لپاره پاکستان مخکې ډېر کار کړی وو، ډېر بې اندازه لټریچر پراته دي د پاکستان په لایبرریانو کې پراته دي، د دوی تھینک ټینکونو په غرب کې دلته دوی لابیګیري کوي. حتی زه په خپل مجلس کې وناستم په انګلند کې، دوی داسې ویلي چې افغانستان اصلا یو ملت نه ده،
زه ناست هم دا خبره کوي، پاکستانیان دا خبره کوي، افغانستان یو ملت نه ده، موږ له دوی سره همدردي لرو. دا د مختلفو اقوام او قبایلو مملکت ته، هغه ازبک دي، تاجک دي، ترکمن دي، دوی اصل ملت نه ده. دې ته دوی په نړیواله سطح کار وکړي او دې ته بیا په انټرنیټ کې په دغه سوشل میډیا کې ډیر زور ورکړه چې د قومونو ترمنځ تفرقه راواچي. هغه ځکه چې که چېرته یو موټی افغانستان وي، تر یو حاکمیت لاندې وي، دلته یو بشپړ حاکمیت وي، د سپېڅلو خلکو په لاس کې وي، ولو که په هغوی کې مهارتونه نه وي، ولو که هغوی د ټکنالوژي سره بلد نه وي، اما کوالټیز لري، سکل نه لري، کوالټي لري. هغه کوالټي د اخلاص، هغه کوالټي د مینه، هغه کوالټي د یو نظام ته وفاداري، اسلام ته وفاداري، دا کوالټي باندې د سر ورکوي. دا کوالټي شتون لري. اوس دوی له دغه شي نه خایف دي، که چېرته افغانستان کې بشپړ حاکمیت کامیاب وي، په افغانستان کې فیصلې په خپله باندې وسي، پرېکړې په خپله باندې وسي، خو د ده کار خراب ده، د ډالرو کمیشن بندېږي. نو د ما په خیال سره داسې یوه جغرافیه کې چې د هغوی ټول شین چای خوري، هغوی ټول په قالینه باندې کښېني، ټول په ځمکه باندې ویده کېږي، د ټولو رنګونه یو شی دي، د ټولو د خاورې رنګ یو ده، د ټولو د نښتر یو رقم دی، د ټول په ټول ولایتونو کې ټول خلک اوسېږي، ټول خلک اوسېږي. هلته بیا د ویش، د تبعیض امکانات نه وي، دې ته بل څوک کار کوي.